د لویو بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. له افغانستان سره د اقتصادي تعامل لپاره د قزاقستان لیوالتیا، په هیواد کې د ګرځند ضد سراسري کمپاین پیلېدل، له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدل او د مکسیکو په ولسمشریزو ټاکنو کې د ښځینه نوماندې بریا. د لوبو له ډګر څخه نړیوال شلوریز جام ته د راشد خان چمتووالی، بامیان کې د والیبال سیالۍ جوړېدل او بغلان کې د کرکټ شلوریز سیالیو پای ته رسېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د قزاقستان ولسمشر اعلان کړی چې د افغانستان اسلامي امارات یې د خپلو بندیزونو له نوملړ څخه ایستلی دی. قاسم جمارت توقایف رسنیو ته ویلي چې دغه پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي تعامل د پراختیا لپاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د روسیې بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و دوی پریکړه لري چې اسلامي امارات د خپلو تحریمونو له نوملړ څخه وباسي. هیواد کې د ګوزڼ ضد واکسین سراسري کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي دغه کمپاین 4 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به یې تر 15 کلونو کم عمره څه باندې 11.2 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي لسګونه زره افغان ماشومان د وروستیو سیلاوونو له امله له بیړني حالت او دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف ویلي چې ډیری ماشومان په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغیزمن شوي دي. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ روانه ده. راپورونه وایي چې په وروستیو ورځو کې د تورخم له لارې 22، د سپین بولدک له لارې 52، د نیمروز د وریښمو پل له لارې 42 او د هرات اسلام قلعه له لارې 50 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. له پاکستان او ایران د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج په درست سره روان دی. تورخم کې د کډوالو عمري کمپ د پاکو اوبو رسولو 2 سولري شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د ننګرهار کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي دا شبکې د یونیسف ادارې په مالي مرسته رغول شوي چې 9.3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی. د اسرائیل امنیتي سرتیرو د تل ابیب په ښار کې د اورتودوکس یهودانو د ټولیدنې مخنیوی کړی. دوی د اسرائیل د حکومت هغې پریکړې خلاف مظاهره کړې چې له مخې دوی باید له دې وروسته په جبري توګه اردو کې جذب شي. دغه ډله له 1948 کال څخه راپدې خوا اردو کې له خدمت څخه معاف شوې وه. اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال، مرکز او سویلي سیمو کې هوایي بریدونه کړي چې له کبله یې تر 10 زیات کسان شهیدان شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزې ترانګه کې د اوربند په تړاو د امریکا د ولسمشر جو بایدن طرحې ته د حماس ډلې مثبت غبرګون ښودلی، خو په وینا یې تر اوسه یې په لیکلي ډول اسناد نه دي ترلاسه. سویلي کوریا وایي د شمالي کوریا له لورې د هیواد ته د کثافاتو د بالونونو لیږد په غبرګون کې له پیونګیانګ سره د 2013 میلادي کال امنیتي تړون ځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې سویلي کوریا تېره ورځ اعلان وکړ چې شمالي کوریا په کثافاتو بار 600 بالونونه د هیواد ته استولي چې په وینا یې دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز لا زیات کړي. د مکسیکو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یوه ښځینه د ولسمشرې په توګه وټاکل شوه. د واکمن ګوند نومانده کلودیا شاینبوم د ولسمشرۍ د یکشنبې ورځې په ټاکنو کې بریالی شوه. د مکسیکو محافظه کاره ټولنه په څه باندې 2 پیړیو کې د نارینه رهبرانو لخوا رهبري کیږي. په مکسیکو کې په 1953 میلادي کال کې ښځو ته د رایې ورکولو حق ترلاسه کړ. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د سوریې په حلب ښار کې د اسرائیلو په حملو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. سانا خبري اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي چې دغه حملې د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوي دي. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې سرمشریزې ته د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره فیلیپین ته رسېدلی دی. ټاکل شوې د اوکراین د سولې په اړه دا سرمشریزه د جون میاشتې پر 15 او 14 په سویس کې جوړه شي. زلنسکي د فیلیپین پلازمینې مانیلا کې د هغې هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره وکتل. پر زلزلې د جاپان مرکز په شمالي برخه کې ایشیکاوا ساحه ولړزوله. په دې ځای کې د جنوري میاشتې پر لومړۍ نیټه هم زلزلې زیانونه اړولي وو. د جاپان د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي د ریختر په مقایسه 15.9 درجې دغه زلزلې په نوټو ټاپو وزمه کې
ځینې ساحې ولړزولې چې وروسته د 2 ساعتونو لپاره د 4.8 درجې نورو زلزلو ټکانونه حس شول. د سونامي طوفان د راوتلو خبرداری نه دی ورکړل شوی. اوس هم د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. ډیره مننه درنو لیدونکو. السلام علیکم. زه به تاسو د لوبو په ډګر کې یو څو مهم خبرونه وړاندې کړم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان په ورځنیز کنفرانس کې ویلي چې په روان شل اوریز نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی او د ښو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. افغانستان خپله لومړۍ سیالۍ د ویسټ انډیز د ګایانا په ټاپو کې له یوګاندا لوبډلې سره ترسره کړه. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړۍ کې نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړي. په بله لوبه کې کوربه ویسټ انډیز د 5 ویکټو په توپیر پاپوا نیو ګیني ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړی سیلاب نوري د اولمپیک په سیالیو کې د میډال ګټلو ټټر وواهه. افغان لوبغاړی سیلاب نوري وایي اولمپیک کې د برخې اخیستلو لوبو کې توانېدلی چې 2 مهمې لوبې وګټي. هغه وایي که د اولمپیک نړیواله کمیټه د بلنې کارت ورکړي هڅه به وکړي چې د اولمپیک په سیالیو کې میډال وګټي. د پکتیا فوټبال غوره لیګ سیالیو پای لوبه د ذوالفقار لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دغه لوبې یوه میاشت وړاندې د پکتیا ملي فدراسیون لخوا جوړې شوې وې. د پکتیا د بدني روزنې او سپورت ریاست مسؤلین د لوبغاړو د لا هڅونې په موخه نورې سیالۍ هم ترسره کوي. لوبغاړي هم د معیاري لوبغاړو د جوړېدو غوښتنه کوي. بدخشان کې د والیبال سیالۍ د شمال ختیځ زون د اتلې لوبډلې د ټاکلو په موخه د والیبال فدراسیون له لورې جوړې شوې. دغه لوبې د هیواد په ملي ټیم کې د زون اتلې لوبډلې د ټاکلو په موخه د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان لوبډلو ترمنځ جوړې شوې دي. په دې لوبو کې بدخشان 3-2 کندوز ته ماته ورکړه. بغلان کې د 2 ولسوالیو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه جوړه شوې سیالۍ د ډنډې غوري لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. مسؤلین وایي په فاینل لوبه کې ډنډې غوري او مرکزي بغلان ولسوالۍ سره مخامخ شوې چې په پایله کې ډنډې غوري اتلولي وګټله. او وروستی خبر د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ د والیبال په تورنمنټ کې د کوزې پښتونخوا سربیره د هیواد ملي لوبډلې لوبغاړو او د ولایتونو ګڼو لوبډلو برخه اخیستې وه. په یادو لوبو کې د دغه ولایت امنیه قومندانۍ د ولسوالیو او مرکز لوبډلو هم فعاله ګډون کړی دی. مسؤلین د دې لوبو موخه د ولس او امنیتي ځواکونو ترمنځ د دوستانه فضا رامنځته کول یادوي. او بیرته ورګوزو خپلې همکارې حماسې کاکړ ته. دا و زموږ د سات پښتو خبري ټولګه. تر بیا د خدای په امان.